لغمان والي علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو ته د خپل سفر پر مهال د یاد ولسوالیو امنیتي وضعیت د ارزونې سربیره له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د اختر مبارکي لنږدې وکړه. محترم د لغمان والي ورسره راغلی پلاوی دولت شاه امنیتي مشترک ځواکونه چې تاسو د راتلو ویاړ لري تقدیم کوونکی د دولت شاه قومنداني امنیه اداري مرستیال عبدالظاهر اکال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي باسي. د لغمان والي رحمت الله یارمل د لوی اختر په لومړۍ ورځ د امنیتي ځواکونو له رهبرۍ سره یوځای علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو ته سفر وکړ. نوموړي د علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو د ملکي او امنیتي مسؤلینو سره لومړی د نظامي شورا ناسته ترسره او هلته یې د میشتو مسؤلینو ګزارشونه واورېدل. هغه د امنیت تامین، وسلوالو ځپلو او اړوندو نورو برخو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. لغمان والي دغه ورځ د علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو د امنیت قومندانۍ د بېلابېلو برخو لیدنې سربیره د مسؤلینو ستونزې او وړاندیزونه هم له نږدې واورېدل او له دوی سره یې د اختر مبارکي له نږدې وکړه. د لغمان والي رحمت الله یارمل د یادو ولسوالیو په مسیر کې له پرتو امنیتي پوستو د نجیل کلا له امنیتي بیز او نورو برخو څخه هم لیدنه وکړه. نوموړي د امنیتي ځواکونو سرښندنې او هڅې د قدر وړ وبللې او دوی ته یې لازمې سپارښتنې هم وکړې.